بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د 1401 کال د فورمونو حل ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو د لومړي سره در سره تکرار کړي وي. کوشش وکړئ چې ویډیوګانې در رسیږي نورو ملګرو ته هم ورسوئ، تر څو په دغه صدقې جاریه کې ټول سره شریک وسو او دغه درسونه ټول ملګرو ته ورسیږي. که غواړئ په دې چینل کې نور درسونه په پښتو او دري ژبه در سره وګورئ، نو تاسو په چینل باندې کلیک وکړئ، لاړ شئ داخل پلی لستو ته. هر مضمون چې غواړئ، په پښتو یې غواړئ، په دري غواړئ، د سر را شروع شوي دي، در سره ټول تکرار کړئ او نور ملګرو ته هم پیشنهاد کړئ. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د 1401 کال فورمونو حل کې یو. نو موږ او تاسو لیکو د 1401 کال کانکور فورمونه کاروو، کانکور کې یو او موږ او تاسو نن له خیره څلورم لوست وایو. څلورم لوست کې موږ او تاسو راځو لوګارتم کاروو. ګران زده کوونکو، لوګارتم یعنی هدف دا ده چې موږ او تاسو په لومړی اول او دویم درسو کې پولینومونه چې کانکور کې ډېر راغلي او په هغې هم کار وکړو، او په دویم لوست کې په مطابقت، دریم لوست کې مطابقت، څلورم لوست کې په مثلا معادلې کې، نامساواتو کې سوالونه په کانکور کې نشته، تجزیه او کسرونو کې نو نه دي راغلي. اوس فعلا د هغې نه سوالونه ډېر نه راځي. ګران زده کوونکو، اوس زیات سوالونه چې راځي ډېری د هغې نه راځي، د لوګارتم ریاضیات علیه و تصاعدي نه راځي. موږ او تاسو هم راځو کوم لوګارتم سوالونه چې په 1401 کال کې راغلي دي هغې باندې به کار وکړو. د 1401 کال فورمونه ګران زده کوونکو، اول خو دا پې یاد چې لوګارتم سوالونه په کانکور کې ډېر زیات دي. کوم سوالونه چې په 1401 کې راغلي خو په دې درسو کې در سره کار کوم، او که غواړئ مکمل درسونه در سره وګورئ، په همدې چینل کې لاړ شئ، په پلی لیست باندې کلیک وکړئ. په 14 درسونو کې د لوګارتم درس مکمل کار شوی ده، هغه در سره وګورئ. انشاءالله مکمل به هم لوګارتم زده شي او کوم سوال چې کانکور کې نور راځي په نورو کلونو کې هغه به هم در سره زده کړئ. نو موږ راځو اول لوست اوله برخه باندې کار کوو. نو لیکو چې زموږ او تاسو لومړی برخه ده، یعنی پارت 1 ده. پارت 1 اول برخه باندې موږ او تاسو کار کوو، ولې چې د لوګارتم سوالونه ډېر دي. نو دې لپاره په څو ویډیوګانو کې کوشش کوو چې هغې دو خلاص کړو. راځو ګران زده کوونکو، کوم سوالونه چې په 1401 کال کې په لوګارتم کې راغلي دي، لومړی سوال یې کارو. لومړی سوال د ګران زده کوونکو پی ایکس مساوي کېږي 8 ایکس په توان د 10 منفي 3. په دې سوال کې ګران زده کوونکو موږ غوښتي چې 2 پی یو جمع 2 پی یو الن د 2 پیدا کړه. دا سوال اصلا پولینوم پورې مربوطېږي ګران زده کوونکو، خو دې لپاره چې دلته الن راغلی ده موږ او تاسو دا سوال په لوګارتم کې حلوو. نو موږ پی یو پیدا کوو. پی یو په دې معنی چې د ایکس په جای یو وضع کوي، 8 ضرب د 1 په توان د 10 منفي 3. 8 منفي 3 کېږي، ځواب یې 15 راوځي. نو موږ دا 15 ته وضع کوو. 2 ضرب د 15 جمع 2 ضرب د 15 ضرب د الن د 2 2 15 10 جمع 10 جمع څو کې ضرب د څو کېږي الن د 2. 10 په دواړو کې مشترک د ګران زده کوونکو، 10 به مشترک ونیسو، نو موږ ته پاتې کېږي 1 جمع الن د 2، چې دلته زموږ سوال ځواب همدغه عبارت ده چې 10 ضرب د الن د 2 1 جمع الن د 2. صحیح ده؟ دا لومړي سوال ځواب ده ګران زده کوونکو. راځو ګران زده کوونکو دویم سوال ته چې په لوګارتم کې راغلی ده په 1401 کال کې. هغه عبارت ده د کولوګ څخه، کولوګ د سلو. دا سوال د ګران زده کوونکو مخکې دې نه ګران زده کوونکو دا سوال حل کړو. اول په کولوګ ځان پوه کړئ. کولوګ چې چېرته موږ ته راکول کېږي، کولوګ د ایکس په قاعده د ا. کولوګ معنا خپله دا کو چې راځي منفي معنا ورکوي، منفي لوګارتم د ایکس په قاعده د ا. یعنې کله چې یو لوګ منفي ولري هغې ته موږ چې استعمالوو، کولوګ استعمالوو. صحیح ده؟ یعنې چېرته منفي کولوګ ویلی شو، چېرته کولوګ منفي ویلی شو. نو دې لپاره اوس دلته موږ سوال چې حلوو، دلته کولوګ په ځای چې لیکو منفي لیکو ګران زده کوونکو، منفي لوګارتم د سلو. صحیح ده؟ چې منفي په خپله لوګارتم د سلو 10 په توان د 2 کېږي، دوم ضریب راځي منفي 2 یې ځواب ده. یعنې زموږ او تاسو سوال ځواب څو شو؟ منفي 2. حلقه کوو، ځواب یې منفي 2 ده ګران زده کوونکو. زو ګران زده کوونکو د لوګارتم دریم سوال راخلو چې کوم سوال ده هغه به کار کوو. موږ ته ویل شي چې اف ایکس مساوي کېږي ای په توان د 15 ایکس. نو تاسو پیدا کړئ اف د الن د ایکس جمع 1 به څومره شي، یعنې یو قیمت ګذاري ده، دا به وکړو. موږ او تاسو د ایکس په ځای الن ایکس جمع 1 وضع کوو. نو لیکو چې اف د الن د ایکس جمع 1 مساوي کېږي ای په توان د 15 ضرب د الن ایکس جمع 1 سره، چې مساوي کېږي ای په توان د 15 ضرب کې 15 الن د ایکس جمع 15.
د طاقت خواص نه استفاده کو جدا جدا لیکو ای په توان د 15 ln د x ضرب د ای په توان د 15 چې بیرته هغه قاعدې برابر دي توانونه جمع کیږي ګران زده کوونکو. اوس دا داسې هم لیکلی شو ګران زده کوونکو چې ای په توان د ln د x کل په توان د 15 بیرته ضرب کې هماغه راکوي ضرب ای په توان د 15. صحیح ده. موږ په لوګارتم ګران زده کوونکو یو قانون لرو چې هغه قانون داسې ده چې موږ او تاسو کله چې وایو a په توان د لوګارتم د x په قاعده د a د a سره اختصاریږي x ځواب راځي. نو تاسو پیږئ چې دلته قاعده څو ده؟ دلته قاعده ای ده. نو د ln قاعده هم ای ده. نو دا قاعده د هغې سره لاړ فقط څه پاتې شو x یعنی x په توان د 15 ضرب د ای په توان د 15 چې دا هم ځواب ده او داسې هم ویلی شي چې توانونه یو توان ونیسئ 15 او قاعدې ضرب کړئ x ای. نو دلته چې هر کوم د تاسو خوښه وي یعنې سرځوابه کې هماغه ورته څه کوئ حلقه کوئ هماغه یې ځواب ده ګران زده کوونکو. صحیح شو. دا د دې سوال دریم سوال ځواب و. راځو ګران زده کوونکو خپل څلورم سوال ته. څلورم سوال ویل شوي دي چې لوګارتم د جذر د 128 په قاعده د اته یو ساده لوګارتم ده ساده سازي کوي تاونه ضریب ته وړو خلاص حلیږي. نو موږ او تاسو د سوال سره عملو لیکو چې لوګارتم د جذر د دویم د 128 2 په توان د 2 ولیکئ او اته 2 په توان د 3 ولیکئ. لیکو چې لوګارتم د طاقت ته وړي 2 په توان د 2 پر 2 او 2 په توان د 3. دا سوال ګران زده کوونکو سره هم کوئ تاسو د توان به راواخلئ د لوګارتمي عدد توان به راواخلئ په قاعدې توان باندې تقسیم کړئ ضریب ته به یې ویسئ یعنې 2 پر 2 تقسیم پر 3 لوګ د 2 په قاعده د 2 دلته مخرج یو ده لرې ضرب لرې یو په 2 کې 2 په 3 کې شپږ لوګ د 2 په قاعده 2 خو یو ده. نو زموږ او تاسو ځواب راووته 2 پر شپږ ګران زده کوونکو. دا ورته حلقه کوو 2 پر شپږ. صحیح شو. راځو ګران زده کوونکو څلورم سوال ته چې لوګارتم برخه کې راغلی ده هغه به کار کو. وبښئ پنځم سوال ته. پنځم سوال ته به راشو. پنځم سوال به کار کو. پنځم سوال ګران زده کوونکو داسې ده چې لوګارتم د 9.15 مساوي کېږي 9 نوي وبښئ مساوي کېږي 0.999 نو تاسو موږ ته ln د 9.15 پیدا کړئ یعنی لوګ راکړی ده او ln یې رانه غواړي. نو موږ او تاسو دا سوال په دوه طریقو حلوی شو خو د ماشین صاحب په زور باندې هغه دا ده چې موږ بدون د کوم فرمول نه دغه محاسبه کوو چې ځواب یې 2.9 ده یا او 9 ده 2.9 ده اندا به ورته حلقه کوو ځواب یې همدا راوځي خلاص به شي سوال. او بل طریقه دا ده چې د لوګ او ln ترمنځ کوم اړیکه د هغې نه استفاده وکړو چې لیکو لوګارتم د x مساوي کېږي 0.43 3 ضرب د ln د x د فرمول نه استفاده کوو چې دلته لوګ د x په ځای لوګ 9.15 ده چې جواب موږ راسره لیکلی شو 0.999 مساوي کېږي 0.43 ضرب د ln د 9.15. صحیح ده. اوس دواړه خواوې 0.15 3 باندې ویشو دا خو هم ویشو 0.3 دا برخه دې سره اختصار شو نو ln د 9.15 چې موږ محاسبه کوو 2.29 کېږي چې په څلور ځوابه کې د دې سوال ځواب تقریبا دریم ځواب ده او دریم ځواب یې چې کوو حلقه کوو یعنې دا زموږ پنځم سوال حل و. راځو ګران زده کوونکو د خپل شپږم سوال چې په 1401 کال کې راغلی ده هغه دا ده چې وایي لوګارتم د 2 جمع لوګارتم د 15 جمع لوګارتم د 10. سوال د یو ساده افاده ده جمع علت ده قاعدې برابر دي جمع چې یو رقمي قاعدې ټولې ضرب ته وړي نو لیکو لوګ د 2 ضرب 15 ضرب د 10 چې لیکل کېږي 2 چې ضرب یې کوي سل کېږي ګران زده کوونکو په دې چې 2 15 10 په 10 کې سل نو لیکو لوګارتم د 10 مربع ځواب یې راوځي 2 یعنې زموږ د سوال ځواب څو ده هغه عبارت ده د 2 څخه. صحیح شو. راځو بل سوال ته ګران زده کوونکو چې په لوګارتم کې راغلی ده هغه اووم سوال ده. اووم سوال وایي چې لوګارتم د ماتریکس د یو ماتریکس راکړل شوی 18 په قاعده د 9 هلته یو ده دلته 0 او لوګارتم د 15 په قاعده د 18 دا سوال ده راکړل شوی ده او د دې ډیټرمینانت غوښتی ده. ډیټرمینانت په 2 کې ده. کله چې تاسو ته ګران زده کوونکو چې سوال درکېږي ABCD 2 په 2 وي حاصل ضرب د اصلي قطر منفي کېږي فرعي قطر یعنې AD
منفي سی بی دغسې به مخته ځئ. دلته به هم دا دواړه ضرب کوي یعنې وبه لیکئ لوګارتم د 18 په قاعده د 9 ضرب ده لوګارتم د 15 په قاعده د 18 او دلته منفي 0 ضرب 1. دلته څه کوو 18 سره خلاص شو صحیح ده 18 لیکو لوګارتم ده 15 په قاعده د 9 او دلته خو ځواب 0 راوځي نو ځواب زموږ د سوال همدغه شو او همدا ورته چک کوو حلقه کوو. صحیح شو دغه سوال لیږي. راځو ګران زده کوونکو خپل اتم سوال ته. اتم سوال ګران زده کوونکو ویل شي لوګارتم د 40 وبخښئ 40.000009 او دلته موږ نه مانتیز غوښتی ده مانتیز. ګران زده کوونکو هر اعشاري لوګ چې موږ ته لیکل کېږي دوه برخې لري یو کرکټرستیک ده یو مانتیز ده یعنې پوره برخه چې ده پوره برخه هغه کرکټرستیک ده او اعشاري برخه چې ده هغه مانتیز ده یعنې دوه برخې لري صحیح ده. دلته موږ اعشاري برخه پیدا کوو فقط دا علمي عدد ته اړوو دغه اعشاري راوړو دغلته لیکو چې لوګارتم ده 4.000009 ضرب لس په توان د یو چې دا ساده کو یو جمع لوګارتم ده 4.000009 کېږي چې دغه اعشاري برخه چې لوګ کې راغلی ده همدغې ته خپله مانتیز ویل کېږي او همدا ورته حلقه کوو د مانتیز ده د دې لوګارتم شو صحیح ده. اوس راځو ګران زده کوونکو نهم سوال چې په لوګ کې راغلی ده هغه به کار کو. هغه داسې ده چې لوګارتم د جذر د 4 تقسیم پر 5 لوګارتم د جذر د 5 جذر د 2 د دې هم د سوال کې مانتیز غوښتی ده. نو دا سوال هم چې حلوئ ګران زده کوونکو نو تاسو به اول چک کوئ دا به ساده کوئ لیکه به چې لوګارتم د جذر درجو څخه یوه درجه قاعدې ته مجبورن تقسیمیږي 4 پر 2 یعنې لیکو لوګارتم د 5 جذر د 2 چې دا ساده کې بیا اعشاري عدد د خپله اعشاري عدد د ګران زده کوونکو نو چې کله اعشاري عدد د خپله همدغه چې ده ځواب ده او څلور ځوابه کې حلقه کوي صحیح ده. راځو ګران زده کوونکو لسم سوال ته. لسم سوال یې داسې راکړی چې لوګارتم د 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 تقسیم پر 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 لس یو صحیح ده. موږ ته دا راکول شوی ده او موږ ته وایي دا سوال تاسو څه کوئ ساده کوئ د دې څه پیدا کوئ د دې مانتیز پیدا کوئ. نو موږ او تاسو د دې لپاره چې دا ورته حل کو موږ او تاسو چې کو دا جدا جدا لیکو تقسیم حالت ته یې اړوو یعنې د دې کرکټرستیک موږ نه غوښتی تامه برخه یې غوښتې نو موږ جدا جدا لیکو لوګارتم د 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 او منفي لوګارتم د 0.2 3 4 5 6 7 8 9 لس یو صحیح ده. چې دلته د دې حل لپاره دغه برخه صفرونه حسابوو چې 9 دانې دي او دا حسابوو چې لس دانې دي دې سره هم جمع یو کوو او دې سره هم جمع یو کوو منفي پکې ضربوو دلته منفي پکې ضربوو ځواب یې همدا ده. نو دلته منفي لس شو هلته منفي لري خپله بیا منفي 11 شو چې ضرب یې کې منفي لس مثبت 11 ځواب یې څو راوځي ګران زده کوونکو ځواب یې راوځي یو یعنې د دې سوال ځواب یو ده یعنې کرکټرستیک یې ځواب یې څو ده یو ده چې تاسو په څلور ځوابه کې یو ورته چک کوئ حلقه کوئ. دا و لومړی درس د لوګارتم سوالو هیله ده چې اوس هم ترې زده کړي وي ځان سره یې نوټ کړئ کوم مهم ټکي چې ول هغه در سره میخانیک کړئ او زه چې ځو 5م لوست ته ښه وخت لرئ په مخه.